درېیمه برخه د مینې بازار. سلام علي صاحب، زه هماغه کس یم چې څه وخت مخکې مې درته زنګ وهلی و او درته مې ویلي وو چې په دې ویب سایټ کې نور کار مه کوئ، خو تا زما ونه منله. ګوره اوس د خپلې ښځې مړ جسد ته او ها زوی دې له ما سره دی. که چیرې د هوښیارۍ کوښښ دې وکړ نو له زوی دې هم لاس ومینځه. که چیرې غواړې زوی دې روغ او سلامت واوسي نو باید زما خبره ومنې او ویب سایټ بند کړې. ژر ژر مې موبایل راواخیست. په پخوانیو شمیرو کې راڅخه نمبر یو څه نادرکه شوی و، خو خو پیدا مې کړ. ټلی مې ور وکړه، پورته یې کړ، راته کړی: ګرانه، زه ستا د زنګ په تمه وم. ډېر معطله شوې، خو خیر اوس وایه، آیا ویب سایټ بندوې که نه؟ له سلګونه په ډک غږ مې ورته وویل: ته ولې غواړې دا ویب سایټ بند شي؟ دا خو موږ د خلکو سره د ښېګڼې لپاره جوړ کړی دی، تر څو خلکو ته آساني وي. وروره، زه به هرومرو ویب سایټ بند کړم، خو دا راته ووایه چې ولې غواړې ویب سایټ بند شي؟ ویې ویل: ماته یو نفر چې جمهوریت کې لوی چارواکی دی پیسې راکړي دي او ویلي دي چې په دوی دا ویب سایټ بند کړه. هغه له ما څخه دا ویب سایټ بند غواړي. اوس مې ورځینې پیسې اخیستې دي. څومره روپۍ درکړي دي؟ 10 لکه افغانۍ یې راکړي دي او هغه پیسې ما اوس خوړلي دي. باید چې ته ویب سایټ بند کړې، که بند یې نه کړې نور هیڅ لاره نه لرې. ما ورته کړه: که چیرې زه 50 لکه درکړم او ته ماته د دغه چارواکي نوم وښایې څنګه به وي؟ ویل یې: زه داسې نشم کولای. هغه دا ویب سایټ په تا بندوي، ته به ما په پیسو قانع کړې، خو د هغه کس له شره خلاصېدای نشي. ومې ویل: 100 لکه درکوم، خو د دې کس نوم هم راوښایه او زه خپل زوی هم نن ماښام په خپل کور کې غواړم. او ها، زما مېرمن تا نه ده وژلې، نه یې هم له تا انتقام اخلم. زما مېرمن هغه چارواکي وژلې ده او زه که انتقام اخلم نو صرف د هماغه چارواکي څخه به انتقام اخلم. د چارواکي نوم یې راوښود. دا مناسبه نه ګڼم چې دلته د چارواکي نوم واخلم، خو دومره به درته ووایم چې ډېر زیات زور یې درلود او ما په یوازې ځان ورسره مقابله کولای نه شوه. په همدې خاطر مې وغوښتل تر څو له طالبانو سره لاس یو کړم. که چیرې شرعي نظام راشي نو دا فاسد نظام او خلک به یې ورک شي او بیا به انشاءالله زما په څیر د یو داسې انسان ښځه په داسې بېرحمه مرګ نه وژل کیږي چې وطن ته د خدمت ارمان لري. اوس پوښتنه دا ده چې دغه چارواکي ما سره څه دښمني درلوده او ولې یې له ما سره داسې وکړل؟ اصلا خبره دا ده چې زموږ په کار کې د افغانستان عوامو ته ګټه وه، خو هغو ظالمانو ته یې تاوان و چې د دې مظلوم ولس وینې یې څښلې. ځکه چې زموږ د ویب سایټ سره وره ارزانه شول، هر څه ارزانه شول، په هیواد کې ارزاني راغله او د هغې ظالمانو څخه چې هر څه به یې په لوړ نرخ خرڅول، ټولو هټیوالو د سودا اخیستل پرېښودل او له موږ څخه به یې په ارزانه بیه اخیستل، چې په دې سره په هیواد کې د غربت کچه هم راټیټه شوه او د خلکو جیبونو کې پیسې پاتې شوې. مګر دا کار هغوی خامرانو چیرته زغملای شو؟ تر دې وروسته به مې مجاهدینو سره د میاشتې ډېره زیاته مرسته کوله. خدای دې یې ریا کې نه راولي، خو د میاشتې به مې 15 لکه افغانۍ ورکولې. خدای کول چې په همدې کال مجاهدین را زیات شول او ګنګوسې تر غوږه کېدې چې شاید افغانستان سقوط شي. موږ په خپل کار کې بوخت وو چې اول یې کندوز ولایت ونیوه، مګر بیرته یې ورڅخه د الوتکو په زور ونیوه. ما هغه کس ته زنګ وواهه چې ورسره رابطه کې وم. د دې نفر نوم هم نه اخلم ځکه چې اوس برحال وظیفه لري. یو څه وخت وروسته خبر شوم چې کندوز ولایت سقوط شو، مګر موږ ویل چې ځه بیا به یې ورنه بیرته د پخوا په رقم ونیسي. مګر دا ځل هغسې ونه شول او خبر شو چې په کندهار او هاخوا اکثر ولایتونو کې سخت جنگ روان دی. حالاتو دا ویل چې ضرور څه کیږي. په سوشل میډیا کې جنرال مبین د یوې هفتې خبره وکړه چې په یوه هفته کې ټول افغانستان سقوط در واخله. د هیچا هم باور نه راته، مګر یو وخت داسې راغی چې ټول افغانستان سقوط وکړ او د افغانستان حکومت د څڼورو لاس ته ورغی. افغانستان یو خپلواک هیواد شو. زما دښمن او د میرمنې قاتل مې له هیواده وتښتېد. د امیرالمؤمنین حکم و چې ټول یو بل ته بخښنه وکړئ. زما ښه وس و
تر څو خپل دښمن نه بدل واخلم، مګر څه مې ورته ونه ویل او هغه مې په مخ کې له کابل څخه ووت. زه اوس پیسې ښه ډېرې لرم، مګر د څانګو هغه خبره مې ډېره یادېږي چې ویل به یې زه به نه یم، بیا به پیسې څه کړې؟ کاش هغه وای او دا هیڅ هم نه وای. کاش. پای. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه د مینې بازار لنډې کیسې اخري برخه چې ما سید ادریس سادات تر تاسې در ورسوله. تر څو پورې چې زه د بلې لنډې کیسې لپاره ستاسې درانه حضور ته راځم، تر هغې مو په لوی خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان.